السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې د مردان شیرګل څښاکوټ سره تعلق لرونکي د 15 کالو ځوان موبین نن اکسیډنټ وکړو او په ډېر بر حال کې په هسپتال کې پروت. آیا دا ولې اکسیډنټ وکړو؟ د ده مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ. ملګرو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشان مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. مردان څښاکوټ شیرګل سره تعلق لرونکي موبین د 15 کالو ځوان چې نن یې په موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړو او سکول ته روان و چې د هغې په وجه باندې اکسیډنټ وکړو په موټرسایکل او د بل ګاډي سره وجنګېدو او د هغې نه بعد ډېر زیات زخمي شو او د زخمي حالت کې بیا د 11122 والا چې کوم ریسکیو دی هغې هسپتال ته وړل، خو د ده حالت ډېر زیات خراب و او د دې نه بعد دا اطلاع راغله چې کوم مبین هلک و د 15 کالو هغه وفات شو او په هسپتال نه بیا کور ته راوړو او د ده به په مردان کې څښاکوټ کې جنازه ادا کړي. ملګرو، مور او پلار چې کله خبر شول نو ډېر زیات په چیغو چیغو وژړل او دا خبره یې کوله چې زموږ زوی سهار سبا ډېر ښایسته او ډېر په زبردستي طریقې سره سکول ته رخصت کړه. موږ ته څه پاته وه چې موږ ته به د زموږ زوی بیا وینو سره راځي او مړ به راځي. نو مور او پلار یې ډېر زیات خفه او د کلي والا هم ډېر زیات خفه و ځکه چې یو ځوان هلک چې وفات شي دا د کلي او د کور دپاره ډېر د افسوس خبره ده. ملګرو، زموږ سره اوسئ او زموږ سره چې نو زموږ کومه نورې ویډیوګانې راځي هغه تاسو ته زر تر زره زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. وسلام، ډېره مننه، شکریه.